په ټوله اسلامي نړۍ کې چې سړی فکر وکړي دا د ټولې دنیا د اسلامي حکومتو سربراهان وګوري دا خو موږ باندې خدای رحم وکړو چې عالم موږ ته امیر مقرر کړو دا موجوده شیخ صاحب چې راغی د دغه نه بغیر په ټوله دنیا کې داسې امیر شته چې ملاوي چې علم نه لري تقوا به د کومې خوا نه شي مصالح به د کومې خوا نه شي دی خپله روژه نه نیسي دی خپله لمونځ نه کوي دی خپله شراب خوري دی خپله زنا کوي دی خپله د بیت المال مال خوري چې دی په دغه لګیا ده وزیر په دغو لګیا ده لاندې طبقات ټول په دغو لګیا دي گرگ و میرو سگ وزیرو موش دربانی کند این چنین ارکان دولت خانه ویرانی کند چې لیو امیر شي سپی وزیر شي موږک چوکیدار شي په خزانو بیا دغه چې هغه د حرص ماده کې کمه ده نو د کور خو ویران شو ملک برباد شو دا په مجموع دا وخت کې هغه راغلی دي دا موږ خو هغه د یو شاز پیکه د نن ټوله دنیا په دغه باندې راته ورانه ده هیڅ خطر نشته د افغانانو نه نه توپک جوړوی شي نه ټانک جوړوی شي نه ایټم جوړوی شي نه یو بل څه جوړوی شي چې دنیا خطر تر ویني چا څوک یې جوړوي ټولې دنیا ته ګواښ ته هغه رسمي قانوني حیثیت لري خو ګورئ د دغه سره احتیاط وکړئ چې څوک یې یو کال وشو په رسمیت هم نه پېژني مشکل څه ده غټه بانه دا ده ټوله دنیا دا وایي چې دی د ښځو حق نه ورکوي د ښځو حق څه ده چا شریعت ورکړی هغه خو شریعت خو دوی مني نه چې زنا ته یې نه پرېږدي اوس ګورئ دین غریب ده که نه مخکې ما د طول مجدد چې په خپل وخت کې لا ویلی دي چې دین دومره غریب ده چې موږ په خپل وخت کې خپل وطن کې دین ته څوک نه پرېږدي دوی خپل شیان په ښکاره په موږ باندې مني موږ خپل دین په پټه باندې بیانو په ښکاره یې بیانوی نه شو